قرآن چې نن له مسلمانانو سره ده دا هغه قرآن نه ده کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده. خبره پوهیږي کنه؟ مایک دی خلاص کړه، خلاص کا جواب ورکوه. جواب وای. د دوی معتبر کتاب اصول کافی لدغه معتبر دوی ته داسې حیثیت لري لکه مسلمانانو ته چې بخاری لري. د مسلمانانو له قرآن نه وروسته بهترین کتاب کوم یو ده؟ مایک مه بند. صحیح البخاري. صحیح البخاري. دوی ته روافض شیعه ته معتبر کتاب الکافی ده. په دغه الکافی کتاب کې راغلی دی چې قرآن 1000 آیات ده، روایتم صحیح ده، او اصلي قرآن امام علي لیکلی او مهدي ته ورکړی د غار ته ورسره وړی ده. دا اوله عقیده دی کفر ده. دا که ته لري که شیعه لري که سني لري که بل لري که بل لري چې داسې عقیده څوک لري دا مسلمان نه ده. خبره باندې پوه شوې که پوه نه شولې؟ دما خبره عامه ده، دا قاعده زده کړي. دغه عقاید چې هر څوک لري هغه مسلمان نسی پاته کېدلی. ښه بل قرآن کې الله 100 آیاتونو نه زیات د صحابه و مدح کړي، د ایمان، د صداقت، د اخلاص، الله رضا ورته اعلان کړي د ابوبکر نه راواخله تر اخیری صحابي پوری. لیکن دا خلک په ټولو کتابونو کې راځي دا ټول صحابه مرتد شوي دي. اوس کته دوی تاریختونی وایه تا قرآن ته دروغجن کتاب ویل او که قرآن ته رښتونی کتاب وایه نو بیا دې دوی ته دروغجن ویل. دوه حق نسی کېدلی چې هم دوی حق سي هم قرآن حق سي. قرآن کې رب العالمین ټولو مهاجر و انصارو ته اولئک هم المؤمنون حقا. د دوی په کتابونو کې صحیح روایتونه دي، که غواړې چې درته ښکاره کړم ښکاره به یې کړم چې دا ټول صحابه مرتد شوي دي او له اسلامه اوښتلي دي. دومه عقیده. دغه عقیده که اوس ته ولري تم په اسلام کې ځای نه لري، بل سني ولري شیعي لري هر څوک لري، دا عقیده د اسلام نه ده او نه په دې عقیده څوک مسلمان پیدا کېدلی شي پاته کېدلی شي. نور عقاید داسې ډېر دي پسې هر څوک چې داسې عقیده لري هغه مسلمان نسی پاته کېدلی. اوس دې سر خلاص و که نه ده خلاص شوی؟ ښه مولوي صاحب خبره خو دې ما واخیستله. زموږ د ملګری چې دی دایم دغه دلیل راوړي وایي دوی په کلمه کې مثلا تفرید کړی دی چې وایي واشهد ان ولی الله. ما ده ته وویله چې که څه هم چې دوی هم مسلمانان دي موږ هم سره مسلمانان، قرآن مو یو دی، پیغمبر مو یو دی، خدای مو یو دی، په هر څه کې سره یووالی لرو. یوازې که دوی رئیس محترم هغه حواله لږ ورته وښیه چې د چا اول خلیفه ده. یو منټ ابودجان یو منټ صبر وکړه. تاسو مخکې وویله چې زمونږ خدای هم یو دی، نبي هم یو دی، قرآن هم یو دی که نه؟ ما ورته پام ده بابیل جان، ما ورته پام ده. ښه څو کاله عمر دي ده؟ زما 25 کاله. ماشوم یې تم ما کمره غټه کړي، ما کمره غټه کړي. دا د دوی لوی محدث ده. ښه غوږ الفوائد الطوسیه معلومیږي درته؟ او معلومیږي. د خپل ځان چاره دې کوه، داسې نه چې ته د دوی په بستو کې لاړ سې. ښه خپل ځان چاره دې اوس کوه. دې ته وګوره د دې کتاب دا د دوی د لوی محدث کتاب ده. د دې 403 صفحه ده که بیا پسې ګرځې. وایي وقد تواترت الروایات. د تواتر په معنا باندې پوهیږي؟ نه. تواتر هغه روایاتو ته وایي چې په هغو روایاتو کې شک نه وي او جیل بعد جیل دا روایت صحیح راغلی وي. ښه اساني سره ترجمه درته وکړه. وایي دا په تواتر سره صحیح روایتونه هغه دا دي چې قرآن هیڅ چا ټول نه ده را یو ځای کړی مګر 12 امامانو را یو ځای کړی ده. او څوک چې وایي دا ووایي چې قرآن ټول را یو ځای کړی فهو کاذب. اهل سنت والجماعت عقیده څه لري چې قرآن چا را یو ځای کړی د رسول الله نه بعد؟
مایک دی خلاص کړه بیا قصه نه خرابېږي بیا ګور بیا بداش بیا دغه نه کوي سي لا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورسته قران چاره یو ځای کړی د ټول مولوی صاحب زما په نظر باندې حضرت ابوبکر ښه سره یو ځای کړی دی کوم دی ورته وایي دا دروغجن ده ابوبکر دروغجن ده هغه نه در یو ځای کړی که عمر وایي عمر دا څه وایي که چا دا دعوه وکړله چې قرآن له دې 12 امامانو نه بغیر بل چاره یو ځای کړی فهو کاذب دا وایي دروغجن ده ټولو صحابه ورته دروغجن وویل ښه دلته یو مسأله دلته ده قرآن کې الله ورته وایي اولئک هم الصادقون دغه مهاجر او انصار صادقین دي او دوی ورته وایي دروغجن دي الله رښتیا وایي که دوی همدلته نو اتمن دوی بیا دروغ وایي حتما شابس اوس وګوره وورد النص الصحيح صحيح رواية دادا بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان 17,000 آية كم حقيقي قرآن سي رسول الله را نزل سوي ولا زر آيات دا رواية صحيح نص الصحيح قرآن الكريم سوى مسلمانان وسردت سو آيات دا دی څوک دی وای ولا زره آیات ده دا نور قرآن چیرې ده مخکې دی ویل وای امام په قرآن دیم په قرآن ایمان راوړی موږ په دغه کته ځانو سره ګډ بولې دلته تا کې خطر ده خدای نه خدای مکړه سي دوی په بيستو کې لاړ سي ولا زره آیات قرآن ده وای وسو ګوره وای والموجود الان سدا وسله مسلمانانو سره کوم قرآن ده نحو الثلث باعتبار العدد دا وای اغدریم حصه ده دو حصې چیرې ده لاندې ورته وګوره دو حصې وتواتر النص او دام صحيح روايه بان المهدي عليه السلام مهدي اذا خرج کله چې لغار نه راوځي يخرج القران بتمامه ټول پر قران براوړي تو خو وای د دې په قران ایمان د امام په قران تاسو د دې په قران ایمان د سی ول زر آیات د غارتي ور سره وړي ده دې موضوع نه زنو خبر وکسه وبل وس بل خواته نزي بل خواته بنزي وکس بل خواته بنزي الله جل وعلا وای ذلك الكتاب لا ريب فيه فدغه کتاب په دې قران کې شک او شبهه نسته په دې ته ایمان ده ایمان دي ده و منوریدل بالکل ایمان ده په شک او شبهه پکې نشته دا منهج الصالحین ده آية الله العظمى دي الله لو ينخف زمك كداس علم ده السيد زانت أهل بيته ما شهيد محمد صدر جزء الأول مسألة راولي الأحوة وجوبا ده احتياطي وجوب عمل ده ترك قراءة المعوذتين في الصلاة سيدا دو سورة بپل منزكي واي واجب احتياطي واجب ده سيدا دو سورتون بنپكي واي ذكا شك ده پكي سدا څوک وای دی قرآن برخه ده څوک وای دی قرآن برخه نه ده د دوی په مذهب کې وس الله وای لا ریب فيه دی وای شک ده پکې دا بد په منځ کې نه وای دا سورتونه وس قرآن رښتیا وای کدوې قرآن رښتیا وای به شک مو په دې ایمان لرو تر اوسه خو دې تا ویل وای دین په دغه قرآن ایمان راوړی کوم سیمه راوړی وکس دا مرآت العقول ده دي چا ده شيخ الإسلام العلامة محمد الباقر المجلسي دا دي لوی محدث ده دي كتابة دولسم جلده دي كتابة 525 صفحة ده روايات راوړي اتويستم لمبر روايات اتويستم لمبر 28 موثق صحيح ده عن أبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق عليه السلام ويقول إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد 17,000 آية ولا زر آيات وسيدا محدث سواي فالخبر صحيح دا روايته صحيح أو بيشمار روايتنا وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره دير بيشمار صحيح روايتنا سواي بدير أغلس دا قرآن كامل ندا ناقص دا أو تغيير سوي دا خا يو دقيقة بل صبر 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 صبر
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. دغه هغه کافي معتبر کتاب د سماتا درتویل د دوی دومره حیثیت ورته لري لکه مسلمانانو ته بخاري لري. الکافي د کولینی د دوی محدث ده، د دې دوم جلده 433 صفحه ده. په دې کې روایت راوړي قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام، یو کس د امام صادق علیه السلام په خوا کې یو تلاوت وکړل په بل قرائت. نو امام صادق علیه السلام ته داسې قرائت مه کوه، داسې قرائت کوه لکه خلق سې کوي حتى يقوم القائم تر څو چې د موږ مهدي راځي. فاذا قام القائم کله چې د موږ مهدي راسي قرأ كتاب الله عز وجل على حده، هغه به په خپله طریقه باندې ووایي، په اصلي طریقه. واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، او هغه اصلي قرآن براوړي چې کوم علي رضی الله عنه لیکلی ده. وقال امام صادق ویل اخرجه علي عليه السلام الى الناس، يعني صحابه وته قرآن راوړل حين فرغ منه وكتبه، کله چې نبی علیه السلام وفات شو علي رضی الله عنه قرآن ولیکل، کله چې ولیکل صحابه ورته راوړل، ورته ویل چې دا کتاب ده، هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقد جمعته، دا هغه قرآن د رسول الله نازل شوی او ما را یو ځای کړی. فقالوا صحابه ورته ویل هو هذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، دا د موږ سره قرآن کریم ستاسو صحابه ور یو ځای کړی ده، د تا قرآن کریم ته ضرورت نشته. فقال علي رضی الله عنه ورته ویل اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا، لما دي قسم په الله وي چې دغه اصلي قرآن لنه بعد تاسو ونه ګوري. دغه اصلي قرآن یې پټ کړل او مهدي ته یې ورکړل، مهدي غار ته ورسره یو لکه مخکې روایت چې مې درته ویل چې کله مهدي راوځي واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، علي رضی الله عنه لیکلی. ښه اوس تا ته وایم، تا ویل وایي دوی هم په قرآن ایمان لري موږ هم لرو، ته اوس په کوم قرآن ایمان لري؟ په دغه قرآن ایمان لري چې علي رضی الله عنه پټ کړی ده او مهدي ته یې ورکړی ده، او که په دغه قرآن لري چې دا له 1.5 میلیارد مسلمانانو سره ده؟ نه بالکل 1.5 میلیارد موږ خپل قرآن. ها خدای جل وعلا وایي وذلك الكتاب لا ريب فيه، په دې کې دغه قرآن کې شک نشته. او دوی وایي علي اصلي قرآن علي رضی الله عنه پټ کړل او قسم یې وکړل چې له نن بعد به تاسې ونه ګورئ، او مهدي ته یې ورکړل ورسره یې وړل. اوس مولوي صاحب خیر خبره که دغسې زه دغه موضوع نه بیخي خبر نه وم چې دوی وویله چې اصلي قرآن علي رضی الله تعالی عنه اخیستی دی او امام مهدي ته یې ورکړی دی، هغه به بیا ځان سره راوړي. په دې کې چې نورې خبرې دا کې خو عملي ما تاسو ته نه ده ښودلی، عملي زه تاسې ته وښیم، عملي زه تاسو ته وښیم. خرسه ما هغه آیات کرسي ورته راول، عملي زه تاسو ته وښیم. څه شی درته وښیم؟ هغه آیات کرسي چې دغه کړی ده عملاً زه تاسو ته وښیم، ته تلواره مه کوه. یوه وړه پوښتنه ښکاري چې مولوي صاحب ته دا شرح پیدا کړې. په ایران کې زه وم، زه د ایران مسجدونو هر ځایونو کې به کله چې لمونځ کولو همدغه قرآن کریم چې مونږ استفاده کوو همدغه قرآن کریم به همغلته هر ځای ایښی و، خلکو به تلاوت کولو پکې. نو دغه بیا څه موضوع ده؟ قرآن عظیم شان خو دغسې که ته امریکا ته لاړ شي په ډېرو مکتبو کې کتابخانو کې پروته خرڅوي خلک، یهودي خرڅوي، نصارا یې خرڅوي. اصلا کې ایمان مهم ده. قرآن دوی له قرآن نه دوی د اکثریت عام شیء نه دي خبر، عام شیء په دغه عقایدو نه دي خبر، نه ورته ښکاره کوي، او دوی مخامخ له قرآن نه انکار نشي کولی، دوی له مسلمانانو ډارېږي، بیا شروع را باندې کوي، دا تقیه دوی کوي نه. دوی زه اصلي قرآن د دې اوس درته وښیم دغه ده، د دې کتابونه وګورئ، څه شی وګورئ د دې کتابونه. لا اله الا الله. په من مو ګټل قرآن مو نه پېژندل. که زه دلته قاري صاحب د ایران کې خو ما هم 2 کاله تېر کړي دي، غاړې بندې دوی د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې به څه رقم خبیثات څه رقم خبرې به کولې. ابابل جان په ایران کې زما په نظر باندې د شیعګانو په منځ کې هم 12 فرقې دي. دوی به ویل چې په دې کې یوه فرقه ده وایي چې دغه مونږ وایي هم نه منو، نه پوهېږم د هغې نوم فرقه هم خاص نوم اخلي، ورته وایي دغه فرقه چې ده وایي دغه ځینې کړنې کوي چې دا زموږ فرقه نه ده، د دوی د هغه خپلې فرقې یو بل ته کافر وایي، دا چې دوی تقریر کوي. نظر 11مه فرقه ده چې هغه دوی نه مني، زما نوره چې فکر ته نو دوی دا اوس ته مجموعه درته اوس دلته قاري صاحب ښیي یا عملاً د قرآن چې څه رقم تحریف دوی کړی دی عملاً یې اوس درته ښیي. لږ صبر وکړه، ځکه چې دا زموږ مسلمانان چې دي په دې مغزو کې بوست دي، خبر نه دي راسي دلته اعتراض کوي، اما په عقیدي کتابونو نه خبر هم نه دي چې دوی خپل په عقیدي کتابونو دوی غټ غټ علما څه شی وایي،
عقیده یې څه رقم ده. دوی خو اوس که مخامخ د دې قرآن نه انکار وکړي بیا خو هېڅوک هم ورته مسلمان نه وایي. دا خو معلومداره خبره ده. خو احمد دوی خپله په امام بارګو کې او په هر ځای کې بیا دوی خپله همدغه عقیده ده. دوی چې په هر مجلس کې کښېني په صحابه کرام باندې توبه نعوذ بالله نعلت وایي. قاري صاحب ما ورته همدا خبرې وکړې، بیا ما ورته ویل مالک دلیل غواړې راځه چې مالک قاري صاحب ته زه هغه وکړم. نه دته ورته یارې بیا هم لاړ سه یو دغه وکړه، یارې بیا هم لاړ سه یو څه تومن وګټورې ښه وتر مذهب دې ورته وګرځو. ما هغه وکړ، یو بیان مې چالان کړ، هغه شیعه ویلو وایي